وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله خالقنا العظيم. درود شريف بشوق سرول ولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درنو معزز او مکرم علماء کرام مشایخ عظام بلکې د مجلس د ټولو معزز او مکرم ګډونوالو په اجازت باندې یو دوه درې خبرې ستاسو درانه حضور ته عرض کول غواړم. معزز سامعینو، طبعا د اکابرو وفات دا دردمن وي، خو چونکې فیصله د رب کریم دا ده چې کل نفس ذائقة الموت. موږ او تاسو مؤمنان الحمدلله په دې باندې عقیده لرو چې هر یو انسان ته رب کریم خپله نیټه ټاکلې، مرګ هغه ته په خپله نیټه راځي. و معزز سامعین ورونو، د دغسې اکابرو وفات مونږ او تاسو ته د یو څو خبرو تعلیم راکوي. باید مونږ د دوی پیروان دغې خبرو ته کلک متوجه اوسېږو او دوی چې کوم تعلیمات مونږ او تاسو ته پرېښي دي د هغې په نقش قدم او د هغې په مسیر روان شو. مسلمانان ورونو، حضرت خلیفه سے مبارک چې نن ټول امت مسلمه بالخصوص د افغانستان غیور ولس ورباندې دردمند دی، که هغه عوام دي او که خواص دي، د ده د قبولیت هغه راز او لامل د رب کریم په درګاه کې څه شی وه؟ دا دومره ځانګړی ځای چې نن دی د خلکو په زړونو کې لري، د دې خبرې راز او نقطه څه شی ده؟ علما خو موږ او تاسو لرو، نور هم وفات کیږي، اما ځینې خلک داسې وي چې هغه عالم ولړزوي، ځینې خلک داسې وي چې د هغې په وفات باندې نارینه او زنانه خفه وي او ژاړي. معزز سامعینو، بنیادي لامل دا دی چې حضرت خلیفه سے مبارک محض ملا نه وه، بلکې خلیفه سے مبارک د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کامل او مکمل وارث وه. دا نن چې قبولیت د امت په زړه کې لري، دا آثار د وراثت ته د مبارک دی. مسلمانانو ورونو، لکه څنګه چې په موږ او تاسو مسلمانانو عقیده د توحید ساتل لازم دی، عقیده د رسالت ساتل لازم دی، همدغه شان موږ او تاسو باندې عقیده د وراثت ساتل هم لازم دی. محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کوم څه باندې دنیا ته راتګ کړی و، که هغه مبارک نن زموږ او ستاسو د مخه پرده دی، هغه دا بهترینې ذمهواریانې د خپل امت بهترینو علماو ته پرېښي او په دې الفاظو یې راته بېرته بیان کړی و چې العلماء ورثة الانبیاء. محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي علما د انبیاء کرامو وارثان دي. د دغې مکتب یو مقتدا چې موږ او تاسو او جناب خلیفه سے مبارک د هغې مقتدیانو دی د دې مکتب پیشوا دی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله تعالی علیه په خپلو مکاتیبو کې په ګڼو ځایونو کې دا وضاحت کړی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې علما د انبیاء کرامو وارثان دي. یاد ساتئ عوام ورونو، هر عالم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارث نه دی او نه هر عالم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کامل تابعدار دی.
د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کامل وارث به هغه څوک وي. امام رباني صاحب وایي محبوب دنیا ته په دو علومو راتګ کړی و، لکه څنګه چې د هغې بیان موږ او تاسو ته ابو هریره رضی الله تعالی عنه کړی چې مبارک فرمایي حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین، ما د محبوب لا دوه لوښي د علم زده کړي وه، یو مې تاسو ته خور که، دویم که زه خوروم خلک به رانه مرۍ کټ کي. قاضي ثناءالله پانیپتي رحمت الله علیه لیکي وایي هغه دویم علم هغه علم د علومو او د معارفو وه، علم د اسرارو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام پرې روزلي وو. د هغه مبارک د سینې نه د صحابو سینې ته نقل شوی، واسطه په واسطه باندې تر موږ او تاسو را رسېدلی. هر کله چې دا دو بنیادي علمونه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته پرېښي چې علم د ظاهر د شریعت دی، علم د باطن د شریعت دی. امام رباني رحمت الله علیه وایي د محبوب وارث هغه انسان جوړیږي چې کوم د ظاهر علم او د باطن د علم د دواړو نه برخه ولري. او که د یو اړخ نه برخه لرودله د بل اړخ نه برخه نه لرودله، ښه انسان به وي خو شرط ورته صحت د عقیدې دی چې عقیده یې درسته وه، نیک انسان دی، اما وارث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دی. معزز سامعینو، نن چې د چا په یاد دلته راغونډ یو، د چا جنازې ته راغلي یو، امت مسلمه چې په نن درمند دی، بنیادي لامل دا دی خلیفه صاحب مبارک محض د ظاهر ملا نه و، د یوې برخې نه حصه نه لرو د تنها، بلکې د مبارک هغه څوک و چې هم عالم د ظاهر شریعت و، هم عالم د باطن شریعت و، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کامل مکمل وارث و. موږ او تاسو ته دا پکار دی چې د مبارک په نقش قدم روان شو. مرګ د اسلافو دا کشرانو ته میراث وي، خفه یو ورباندې، خو په دې عنوان نه چې د دوی د وفات نه بعد موږ به د دوی مسیر پرېږدو، نه، موږ د دوی کلک پیروان یو. اله العالمین دی د خلیفه صاحب مبارک متبعین، مریدان، مخلصین، متعلقین، بالخصوص خلیفه صاحب شفیق او څومره چې د خلیفه صاحب مریدان او متعلقین دی، الله تعالی دې ټول ښاد او آباد لري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.